بهترین صورت الله جل جلاله په دې کې د توحید هغه مغز او د هغې هغه مرکزي مسله خلکو ته ښودلې ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه ابی رضی الله عنه فرمای وی نبی علیه الصلاة والسلام ته د مشرکینو یو کس دا خبره وکړه چې انسب لنا ربک، د خپل رب نسب منګه ته بیان که. او په بعضې روایاتو کې دا هم راځي چې یو مشرک د نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړه چې آیا ستا رب د سرو زرو نه جوړ دی نعوذ بالله او که د سپینو زرو نه جوړ دی، چې هغوی جاهلانو ناپوهه و په دې باندې، یا یې د ضد او د عناد په وجه باندې دا سوالونه کول. الله جل جلاله د دې په جواب کې دا صورت راولېږه. قل ووایه پیغمبره الله هو الله احد. دا هو معنا دا ده چې هغه، یعنی څوک ربي، هغې دا تپوس وکړه چې انسب لنا ربک، موږ ته د خپل رب نسب بیان کنو. الله تعالی په دې کې دا جواب نبی علیه الصلاة والسلام ته راولېږه چې قل ربي الله احد. ووایه پیغمبره چې زما رب الله دی چې یو دی. دا نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب دی، لیکن دا هر یو امتی او هر یو موحد، هر یو هغه مسلمان چې په دې عقیده باندې چې الله یو دی، د الله په توحید او د الله په یووالي باندې عقیده درسته ده، ټول په دې کې مخاطب. ته دا ووایه چې زما رب الله دی چې هغه یو دی. دا داسې یو ښودنه ده او داسې یو تعلیم دی د الله د طرف نه دې مخلوق ته چې دا جواب او دا عقیده په هر وخت کې د دې مؤمن او د دې مسلمان بنده په کار راځي. په هغه وخت کې چې کله دی د دنیا نه لاړ شي او د د قبر زندگی شروع کیږي او د آخرت د منازلو اولنۍ منزله د ده مخې ته راځي، چې هلته د ده نه د دې په باره کې تپوس کیږي چې من ربک، نو دی به دا جواب ورکوي چې ربي الله، رب زما الله دی. په دې ځای کې ده ته دا تعلیم ورکړی شوی دی. ربي الله احد، زما رب الله دی چې یو دی، یکتا دی، بل شریک ورسره نشته دی په ټولو صفاتو کې، نه په ذات کې شریک لري او نه په صفاتو کې شریک لري. الله الصمد، الله بې حاجته دی، هیچ چاته حاجت نشته. مخلوق حاجتونه لري، انسانان حاجتونه لري، هغه که د هرې سویه او د هرې مرتبې مخلوقات دي خو هغه محتاجه دي. او الله داسې ذات دی چې هغه ته نور خلق محتاجه دي، هغه بې حاجته دی، هیڅ یو حاجت یې چا پورې مربوط نه دی. او د صمد د لفظ معنا مفسرین کوي هغه سردار السید الذي انتهى سؤدده. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې هغه سردار چې د هغه سیادت او د هغه سرداری او د هغه مشري هغه انتهایی بلکل چې د هغې نه نوره اخوا ته تللی نشي. دومره یو لوی طاقت او یو لوی قدرت د الله جل جلاله. لم یلد ولم یولد، چې نه د الله نه څوک پیدا دي او نه دی د چا نه پیدا دی. چونکې مشرکینو سوال کړی چې انسب لنا ربک، د خپل رب نسب منګه ته بیان که. نو الله جواب راولېږه چې الله نسب نه لري. لم یلد، نه د ده نه څوک پیدا شوي دي او نه د ده نه څوک پیدا دي. هغه څوک چې هغه توالد او تناسل په هغه کې بچی لري، د بچو احتیاج لري او هغې ته ضرورت لري، هغه اله نشي کېدی، هغه معبود نشي کېدی. او زمونږ معبود او زمونږ اله هغه ذات دی چې هغه نه بچو ته ضرورت دی د هغه او نه والد ته او والدې ته د هغه ضرورت شته، نه د الله پلار او مور شته او نه د الله بچي شته او نه د الله دپاره صاحبه او ښځه شته، بلکې د هر څه نه الله پاک دی، د دې کمزورونه. د کمال صفتونه د الله دي او د نقصان د صفتونو نه منزه دی. ولم یکن له کفوا احد، او نشته د الله لره مثل هیڅوک. د الله صفات بیان شو د کمال. نو دلته اوس د دې خبرې توضیح کیږي او وضاحت کیږي چې الله چې دومره غټ غټ صفتونه لري، نو که یو سړی دا خیال کوي چې په مخلوق کې بعضې صفات شته، نو د الله صفتونه د مخلوق د صفتونو سره نه دي مشابه. د الله سره مثل هیڅوک نشته. الله جل جلاله قادر دی، قدرت کامل دی، الله علیم دی، پویه دی، علم کامل او محیط دی. د هغه سره په دې صفات او په دې خصلتونو کې چې د الله جل جلاله د ځان دپاره ثابت کړي دي، هیڅوک شریک نشته او د هغه په مثل باندې هیڅوک لیس کمثله شی وهو السمیع البصیر. اورېدونکی اولیدونکی ذات دی
د هغه په مثل باندې هېڅوک نشته. په صورت اخلاص کې الله جل جلاله د کمال صفتونه د ځان دپاره ثابت کړي، څه چې د کمال صفتونه او د نقصان صفتونه د ځان نه نفي کړل. په دې صورت کې د دې وجې نه د اسماء او صفاتو د توحید په باره کې تفصیل الله جل جلاله بیان کړی دی. یوه لویه قاعده د مخلوق ته پرېښې ده چې تاسې په دې اصولو باندې او په دې عقیده باندې د الله د اسماء او د الله د نومونو په باره کې او د الله د صفاتو په باره کې خپله عقیده درسته کړئ. د الله د عبادت ذکر هم په دې صورت کې بیان شو او د الله تعالی د ربوبیت او د الله تعالی د خالقیت او د هغه د ربوالي توحید او یووالی هم په دې صورت کې واضحه شو. د دې وجې نه دا صورت د توحید دپاره یو کامل صورت دی او په یوه روایت کې دې صورت ته صورت الایمان هم ویلی شوی دی. دا صورت یو بهترین صورت الله جل جلاله د قرآن کریم په صورتونو کې یوه لویه خزانه د مسلمانانو ته ورکړې ده. په دې وجه باندې زموږ او ستاسې په علاقو کې اکثره دا مشهور په منځونو کې دا ویلی کېږي. همیشه دپاره خلک یې وایي غوره دا ده چې یو سړی ډېر صورتونه یاد کړي چې مختلفو رکعتونو کې مختلف صورتونه ووایي. خو دا داسې یو بهترین صورت دی. یو روایت کې راځي چې یو صحابي نبی علیه صلات وسلام په یو سریه کې لیږلی او هغه به د مانځه په هر رکعت کې د تلاوت نه وروسته د دې صورت تلاوت کاوه. کله چې نبی علیه صلات وسلام ته راواپس شو نو نبی علیه صلات وسلام د هغه نه تپوس وکړ، ویل چې دا د الله د یووالي ذکر دی او دا زما ډېر خوښ دی، د دې صورت سره مې محبت دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې د دې صورت سره محبت تا جنت ته داخلی، حبک ایاه ادخلک الجنه او کما ورد فی الحدیث. د دې صورت سره محبت به تا جنت ته بوزي. الله دې د خپل کتاب سره زموږ محبت پیدا کړي او الله دې په صحیح عقیده باندې زموږ ایمانونه ښایسته کړي.